د پی ټی ایم باره کې وخت تاسو په خبره پی ټی ایم باندې کوله او ډیر ځات پښتانه په افغانستان او پاکستان دواړو کې پښتونخوا کې خاص کر دا لري چې دا اسټابلیشمنت یا د ایسا یا ام آی دومره مضبوطه ده نه منظر پښتون نسی نه یا وجنی نه دا ولې نه وجنی تاسو په وختي خبره وکړه خو زه غواړم یو ځل بیا لکه شان مختصر خبره وکړئ الله دې اجر درکړي او زه در سره د دې سره خدای پاماني کوم بیا هم درته وایم الله دې خیر درکړي لطفا ریسرچ وکړه بیا راشي هر کله راشي زه دې فالو کوم ځکه هغه خلک چې منطقي غواړي یو ځای ته ورسیږي او په حقیقت پښتانه پوه کړي زما خوښیږي ښکلی بحث مې در سره درلوده د منظور په اړه زه جدي دومره ویلی شم چې زه نه پوهېږم چې دا سړی د پاکستان د استخباراتو سره لاس لري نه لري والله اعلم فقط دومره تاسو ته ویلی شم چې منظور پښتین په اوسني شرایطو کې د پښتنو دپاره یو ښه رهبر ځکه نه دی چې ډیری پښتنو ځانونه د ده د خاطره فدا کړه اما د پښتنو ته هغه ارمان د کوم د خاطره چې پښتانه د ده په سر ولاړ دي هغه ورنشو کړی تاسو په پی ټي ایم کې دوه ډلې لرئ یو هغه ډله چې په دوامداره شکل تاسو نه غواړي چې منظور پښتین ته چکچکې ووهئ او ترې پوښتنه ونه کوئ چې پښتنو دپاره یې کړي څه دي ځکه دا ډله غواړي تاسو داسې تربیه کړي تر څو تاسو دوامداره چکچکي اوسئ او پی ټي ایم په نوم پیسې جمع کوئ یو هغه ډله ده چې هغوی غواړي په شعوري شکل د منظور نه چې دی دفاع وکړي او پی ټي ایم نه دفاع وکړي زه منظور پښتین تر شا ولاړ یم رهبر په توګه یې پیژنم مشر مې دی زه د پی ټي ایم ګوند ته یا تحریک ته احترام لرم اما زما پوښتنه دا ده چې په زرګونو ځوانان مې شهیدان شو په زرګونو ځوانان مې ورک شو په زرګونو ځوانان مې زخمیان شو 2013 کال نه په منظور پښتین باندې پښتونستان ولاړ دی ګټه یې پښتنو ته څه کړي منظور پښتین ما ته خپل درې ګټې نشي ویلی چې پښتنو ته یې رسولي غټه ګټه یې دا ده چې ما پښتنو ته شعور ورکړه پښتنو د اول نه شعور لره د پیدایښت نه شعور لره تا پښتون ته ویلی چې د پاکستان اسکر ستا دښمن دی اوکې فاین اوس څه وکړو زه هم نه پوهېږم مطلب یو زه خبر نه وم چې زه زخمي یم تا راته وښوده چې ته زخم لرې او نور دې همداسې پرېښودم د هغې نه بهتره و چې بیخي خبر نه وم چې زه زخمي یم که ته ما ته وایې چې ته زخم لري او زما ورته پام کوي خو د اقل علاج خو مې وکړه سو دا زما نیوکه ده په منظور باندې اضافي منظور دردمند دی منظور خدمت کړی منظور مشر دی د منظور د سر نه د مونږه جار شو ولې ډېر هم جار شو خو منظور سیاسي رهبري نشي کوی منظور د پښتنو د ماتو ګوډه کښتۍ په اوسني شرایط کې نشي رسولی تر خپل منزله پورې جناب مرهون صاحب الله مو راوله ستړی مشي السلام علیکم ډاکټر صاحب جوړ بخیر وعلیکم السلام صاحب الله دې راوله مهرباني ډاکټر صاحب محترم زه غواړم ستا نظر په یو موضوع کې لنډ واورم چې کار کوم زم ډېر ته ورور ډېر خبرې وکړې وایه جان موږ په افغانستان کې مثال زه یم ما پلار یا کله راځي دا خلک وایي چې خپل اولادونو ته کوزدې یا ښځه ورته کوي نو دوی ما پلار دې ته ویل چې دا ښځه چې تاسې مې کوئ زما ورور نه غواړي چې واده وکړي یا زه نه غواړم چې واده وکړم نو تاسې مه کوئ د هغه چې کار نه لري روزګار نه لري چې کله کار او روزګار پیدا سو ورته تاسو راسئ ده ته واده کوئ که کوزده کوئ یا مشوره ورسره وکړئ چې هر کم هغه غواړي هغسې وکړي اوس په دې باندې دی زما سره ټول کور یوې خواته خوابدی دی موږ په کلي کې داسې ډېر مثالونه لرو چې یو چا بېکاره سړي ته واده کړی دی کار نه لري روزګار نه لري واده یې ورته کړی دی د هغه نیکه سره راونیسه د هغه سړي 10 زامن پیدا شوي د هغه 10 زامنو 10 لمسیان پیدا شوي دي ټول کلی بېکاره پیدا شوی دی ټول کلی زه ما ورته ویل چې دا یو نفر یو اولاد پیدا کړي داسې وروزي چې ټولنې ته مفید تمام شي دوی وایي نه موږ باید دا عمر ډېر شوی دی یا عمر ډېرېږي باید ورته کوزده وکړو اوس غواړم په دې باندې ستاسې نظر واورم چې زه په حقه یم که اوس څنګه د واده په اړه زه یو نظر در کوم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو سره د دې چې څنګه بالغ شوئ او وسع لرئ واده وکئ سو دا زموږ د پیغمبر امر دی د بلې لوري نه وایي چې که چېرته ستاسو ژوند صحیح روان نه یا سفر وکئ یا واده وکئ د بلې لوري نه وایي چې هغه خلک چې واده کوي د دوی نیم ایمان مکملیږي پس زه نه پوهېږم ستا دلیل په خپل ځای دی ولې په عین حالت کې کیدای شي بخیلي دې راشي چې زه به اوس مجرد پاتې کېږم هغه ته به واده کوي اما زه دومره وایم چې که چېرته دا سړی بېکاره دی وسه نه لري شرایط خرابه دي نو دا د واده وکړي د داسې یو جینۍ سره دې وکړي چې د هغې پلار پیسه داره اوسي د مونږ یو ملګری و همداسې بېکاره و ټوله ورځ به یې پبجي ویلی هېڅ خیر یې ترې نه چا نه و لیدلی بیا یې پلار ورته داسې یو جینۍ وکړه چې د هغې جینۍ لکه د ده خسر چې دی د هغه شفاخانه لرله بیا ده ته یې ویلې چې راشه زما په شفاخانې کې د شفاخانې رئیس شه بس ټوله ورځ به هملته په د شفاخانې په ریاست کې به یې پبجي م وهله معاش به یې مخیسته نو واده د دې باعث شو چې خدای پاک ورته وظیفه هم پیدا کړي مال هم په نصیب کو شو
پبجي هم خپله وهله. پس واده چې هر څوک کوي زمینه یې ورته مساعدوي، اما که خپله بیکاره یي بیا دې داسې یو چا سره واده وکړي چې د اقل جنۍ پیسه داره یي. زه نه وایم چې تاسو واده مه کوئ. که ته مفلس خوشحاله یي، که تا ته وظیفه نه پیدا کېږي، که ته بیکاره یي، داسې یو خسر ګیر که یا داسې یو خسر جر که چې هغه دې په درد وخوري. مفلس خسر بیا مه کوه. داسې مه کوه چې ته هم خدای وهلی د یوې غریبې کورنۍ نه هم واده وکړي، بیا ستا خبره کې هم نظر یم، ځکه بیا به ببولا دي، بیا به د پمپر پیسو ته جاړي، هغې طرف نه به شودې نه یي وچې. سو زه ټولو بیکاره و پبجي بازو مجردو ځوانانو ته وایم چې که غواړئ واده وکئ د پیسه دارې ښځې سره واده وکئ یا داسې خسر پیدا کړئ چې هغه پیسه دارې. دا زما نظر دی. ډاکټر صاحب دوی مشران موږ کله دا شی ورته ووایو چې داسې یو ځای وګورئ چې یا زما ورور یا څوک چې تاسې ورته کوزده کوئ ده ته مفید تمام سي، ده سره په اوږه کې ولاړ سي. دوی وایي تاسې خپلې کمپنۍ سره پښې وغځوئ چې څنګه تاسو یاست همداسې یو څوک وکړئ چې تاسو سره. په دې برخه کې وروره بیخي د هغوی سره هم نظره نه یم، زه تا سره هم نظره یم. که چیرته ستا پښې اوږدي او ته چې دی زه نه پوهېږم څه رقم بړستن سره پښې غځوي، که چیرته دې پښې اوږدې دي او ته بړستن نه لرې، ته باید بیخي کمپله واخلې. زما مهمه خبره دا ده چې تاسو 5 صفته باید په ښځه کې یا ښځه په نارینه کې وګوري، او په دې 5 صفتونو کې اولنی صفت دا دی چې ښځه باید دینداره اوسي. دوم صفت دا دی چې باید ښکلې اوسي. مثلا که ته داسې یوه ښځه وکړې چې کواری دوستم غوندې خو تبای. سو یو صفت پکې دا دی چې مالداره اوسي، پیسه داره اوسي. مالداره آپشنل دی په اسلام کې. داسې نه دی چې ته میلیونر یې، ته باید حتما داسې ښځه وکړې چې هغه میلیونره یي. نه. سو تاسو باید آپشن ته وګورئ. مثلا یو ځوان دی خپله بې اودسه دی، دا دې داسې ښځه وکړي چې هغه مسلمانه یي چې دا په اودس راولي. د یو ځوان دی خپله مفلس خوشحال دی، دا باید داسې ښځه وکړي چې هغه پیسه داره یي چې ده سره بیرته کومک وشي کولی. یو مثال در کوم، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته وګورئ. کله چې د بیبي خدیجې سره واده کوو، د دوی کله چې تاسو وګورئ د دوی هغه کمبینیشن ته، میرمن بیبي تجاره وه، په داسې حالت کې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیسې نه لرلې. اما حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ډېر دینداره سړی و، په داسې حالت کې چې میرمن بیبي بیا په دین کې هغومره نه وه، ځکه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه وروسته بیبي خدیجه چې دی په اسلام باندې مشرفه شوه. په هغې وخت کې ډېر فکر تجارت ته و. بنان کمبینیشن باید تاسو جوړ کړئ. ته پیسه دارې، ښځه باید مفلسه وکړي اما دینداره دي. معمولا پیسه داره خلک بې اودسه. سو ته باید یو دینداره ښځه وکړي، ځکه پیسې خو ته لرې. داسې به نه کوې چې یو شی تا کې شته، هغه شی ښځه کې مې بیا خو د ګوړې اچار شو. نو که د تا ورور یا خپل دی هر څوک چې دی دا خپله مفلس خوشحال دی او مثلا فکر وکړه بې اودس هم دی، نو دا چې کومه ښځه لټوي په هغې کې باید دا 2 شرایط وي. اول ښځه یې باید چې دی پیسه دار وي، دوم ښځه یې باید مسلمانه وي. یا یو هلک دی خپله ښایسته دی، ولې معمولا ډېری ښایسته هلکانو ته بدرنګې ښځې په نصیب کېږي؟ ځکه دا خپله ښایسته دی. کومه بدرنګه ښځه چې ده ته په نصیب شوي دا د ښځې نه اخلاق غواړي، دی ښایست کیسه کې نه دی. پس ځینې ښځې ښایست غواړي. سو یو هاف ټو پک. معمولا ته باید جوړ آمد وکړي. هېڅوک داسې یو څوک لاس ته نشي راوړی چې هغه ټول 15 عادتونه ولري. پس ته باید پوه شي چې کوم یو ته قرباني ورکړي. ډېری ځوانانو ښایست ټاکلی دی، دینداري نه ده ټاکلې، اوس ورته ژاړي. ښځه یې ښایسته ده، دینداره نه ده، اودس نه کوي، مونځ نه کوي، دی چې ځي بل چا سره مسج کوي، اوس ژاړي. ډېری خلکو دینداري ټاکلي، ښایست نه تیر شوي، مال یې تک تور دی اما مسلمان دی. ډوډۍ ورته په وخت ورکوي، اخلاق ورسره کوي، بوټان ورته پاکوي، ساعت یې تیر دی. هو که ته داسې یو څوک پیدا کوی شي چې ټول صفتونه پکې نور علا نور. سو په دې برخه کې ورور د تا سره هم نظر یم، ځکه په دې ډېرې خبرې وکړې چې دا ډېره مهمه ده. مفلس انسان ته، بیکاره انسان ته هېڅکله د مفلسې کورنۍ نه ښځه مه کوئ. د دوی ژوند ډېر سخت تباه کېږي او د دوی ټوله ضربه بیا ماشومان ویني. مننه ډاکټر صاحب. ما په همدې باندې کول چې ځکه موږ مثالونه لرو، ټول کلی د یو نیکه د لاسه سره ټول کلی بیکاره او مفلس خوشحاله دی او هېڅ دغه هم نه لري، ټولنې ته هم فایده نه لري. دقیق. الله دې اجر درکړي، سلامت اوسي. خدای پاک دې د تا غم هم وخوري، هغه د هغه ته کوژده کوي لکه چې د تا په پیسو. مسافر سره همداسې کېږي، پیسې ته ګټه، کوژده هغه کوي، ځکه یې زور درکړی چې بېکاره دی کوژده ورته کوي. څه وکړو؟ بس درد کې د غمجن یو ورور. د تا د خاطره زه بیا 10 ثانیې سقوط هم کوم. جناب کو آغا آفیشل، ستړی مه شي. السلام علیکم ډاکټر صاحب، ستړي مه شئ، څنګه شئ؟ بخیره. مننه جان، مهرباني.
دغه دی آی سپوز زه ډېرې نکتې لرم مګر نه یم خبر چې د کومې یوې څخه شروع کړم خو داسې دی وختي تا د ځوان سره بحث کوه د دا ګل خان څه په پاکستان کې و اینډ زه وایم د داسې دی ګوره د افغانان چې دي ټوله په پاکستان کې چې دی د افغانستان سره روابط شکولی دي د اوله سره څخه and then that's why they have this دغه identity crisis لري چې موږ څوک یو موږ افغانان یو موږ پاکستانیان یو موږ د چا پر سر ولاړ یو څنګه دوی څنګه دي او دا یوازې په هغه ځای کې نه دا مثال په خارج کې چې ته افغانانو ته وګورې کوم افغانان چې دلته 40 کاله 50 کاله در مخه راغلي دي د لیامشته سوي دي خپل افغانیت یې د لاس ورکړی دی خپله ژبه یې د لاس ورکړې ده خپل کلتور یې د لاس ورکړی دی د امریکایانو یو اصطلاح ده وایي eventually the minority becomes majority so نو چې ته خپل ورته وګورې دغه که څه موږ کوښښ کوو چې خپل افغانیت ټینګ وساتو دغه وساتو eventually دغه ماحول چې دی دا پر موږ باندې ډېره اغېزه کوي نو داسې اغېزه کوي چې هغه زموږ نسل را اړوي زموږ values را اړوي زموږ کم شیان چې موږ ته importance لري هغه را اړوي نو زه دا ټولو افغانانو ته وایم چون دا ما لیدلي دي د دې په خارج کې مثال داسې خلک دي چې افغانستان یې په ژوند نه دي لیدلی 45 کلنی مور پلار د شورویانو در مخه راغلي بس وایي زه په ژوند افغانستان ته نه یم تللی وړیم ځکه لرم چش لرم او چش لرم او افغانستان مې نه دی لیدلی او پښتو یې نه زده سم نو د دې یو علت دا دی چې دوی د افغانستان سره روابط شکولي دي دوی نه ځي نه راځي نو زه پر دا نوي نسل پر دا ځوانانو ته زه ډېر ټینګار کوم دوی ته وایم تاسو باید لاړ شئ افغانستان ته خپل ریښو ته باید لاړ شئ خپل روټس ته باید لاړ شئ you have to make that connection constantly because if you can't do that باره نو بس کار خراب دی نسل دې بره خراب سو نو دا ما ډېر لیدلی دي په خلکو کې او داسې خلک شته چې خپل دغه پرېږدي کلتور افغانیت کر سره مني لا نه چې زه افغان یم ولاړ چې په مکسیکنانو کې موښلي په نورو کې موښلي ودونو کې دا د څه په خاطر دا چې مازې دی هغه دغسې په هغه سوسایټي کې دی غواړي چې اکسپټ سي چون باید هغه رقم چمونه دی باید وکړي مثال اوس دغه پرایم اگزامپل دغه خبریال د کابل څوک د زما نوم یېر دی خو په دا فیسبوک کې عکسونه پورته بالا کېږي چې راغلی د وکالې غورځولي دي دورې دغه شراب وڅښو دغه وکړه دا وکړه that's all to fit in د امریکایانو پر just to fit in so چې خلک او خلک په دې باندې فټ کېږي نه چې ته راسه تنګ کالي واغونده بلا ته امریکایي سولې ته راسه دغه یو څو روپۍ پیدا کړه بلا ته اسلام پرېږده ته دغه وکړه نو خلک باید ګرد عمر موږ افغانان خصوصا باید افغانستان سره تل ارتباط وساتو که هر رقم حکومت ولري که جمهوریت که دغه امارت که هر رقم انسان باید بیرته ځي و راځي زموږ کم انویسټمنټ چې دي په خارج کې چې موږ لرو یو څو روپۍ دغه باید موږ کوښښ وکړو په افغانستان کې مصرف کړو چون د هغه ځای اکانمي یو څه ور دغه کړو ریوایټلایز کړو نو دا ډېر مهم دی دا د افغانانو دپاره چې په هر ځای کې مشته دي په خارج کې که په اسټرالیا کې دي که د دې او ستا په لایف کې ډېر افغانان شته چې په دغو ځایو کې مشته دي دغه انویسټمنټ ورې وکړئ ګرد عمر ارتباط د خپل ملک سره ټینګ کړئ ورسئ په افغانستان کې یو کور واخلئ اولاد یې پرېږدئ اولاد ته دغه ووایه چې دغه زموږ ملک دی دغه زموږ وینه ده موږ د دغه ټاټوبي څخه راغلي یو دا ملک ته د یو 2 روپو په خاطر بیرته موږ ځو که ځو نه خو بیا به انشاءالله تعالی will do that and then باره به زموږ د آینده نسل دا رقم کنفیوز نه یي لکه مثال د پاکستان ګلخانان چې ګرځي چې موږ پاکستان ته دغه کوو دغه ته کوو نه چاپلوسي کوي نو دغه زموږ الله دې اجر درکړي ډېر مهمې خبرې وي سلامت اوسئ فقط زه یو شی وایم مخکې دلته یو ملګری راغلی او د ماسک په نوم چې ما ورسره ډېرې خبرې وکړې مونږ د پاکستان د پښتنو استازي غلط خلک معرفي کړي دي خپلو افغانانو ته مثلا مونږ ګلخانان ورته معرفي کړي چې دا د پښتونخوا نمایندګان دي په داسې حالت کې چې په پښتونخوا کې ډېر صبوره خلک دي په پښتونخوا کې ډېر خواږه ژبي خلک دي په پښتونخوا کې حقیقت منونکي خلک دي او په پښتونخوا کې د منطق خاوند خلک دي داسې خلک چې هغوی د خپل نظر خاوند دي په عین حالت کې ستا نظر اوري ما زما نظر واورید ځواب یې نه لره حتمي نه و چې د باید ځواب ورکړی و ولې زه ځم خپله مطالعه کوم بیرته راځم دفعتا ستا خبره نه منم که ما دفعتا زما خبره منلې وه بیا هم ما فکر کوم که هیز ناٹ سمارټ سو تاسو باید فکر وکړئ چې کوم شی منطق جوړوي
او په دې شکل باندې تاسو کولی شئ چې معمولا ګلخانان وپېژنئ، په دې شکل تاسو کولی شئ چې په پښتونخوا کې اصلي لیډران او رهبران وپېژنئ. هدف مې چې شی دی د دې ټولو بحثونو نه یو ځل بیا وایم، هدف مې دا دی چې د پښتونخوا خلک بالاخره باید د خپل هویت دپاره مبارزه وکړي او د خپل هویت دپاره د مبارزې خبره تاسو په افغانانو نشئ راړولی. تاسو پښتانه یاست، تاسو افغانان یاست. که چیرته افغانان د تاسو سره درېږي که نه درېږي، تاسو باید خپل هویت ترلاسه کړئ. که وایي چې ملي هویت موږ نشو ترلاسه کولی، ملي هویت مو د لاسه ورکړی، پښتونستان جوړ کړئ. خپل قومي هویت نه یا خپل جغرافیا ته یا خپل خاورې ته قومي هویت ورکړئ. ځکه کومه خاوره چې ده د پښتونخوا دا د پښتنو خاوره ده. د چی شي په قالب کې د افغاني ملت په قالب کې تاسو افغاني ملت درنه اخیستل شوی، پاکستانی ملت در باندې تپل شوی. پاکستانی ملت ستاسو ریشې ته توهین دی. پس پاکستانی ملت ځان نه لرې کوي. که چیرته مونږ افغانان تاسو ته افغاني ملت نه درکوو، قومي ملت ځان ته جوړ کړئ، پښتونستان یې کوئ، تیر شئ. ورته بیخي نه غواړو قومي ملت، بیخي افغانستان غواړئ ما. پس د تاسو مبارزه مونږ پورې اړه نه لري چې تاسو وایئ چې ولې تاسو نه راځئ، ولې تاسو مونږ نه ازادوئ، ولې تاسو مونږ ته کار نه کوئ. دا مونږ پورې اصلا اړه نه لري جان. د تاسو مبارزه، د تاسو کار، د تاسو لاره دا ستاسو په خپل لاس کې ده. دا داسې ده لکه د تاسو په کور باندې چې حمله شوي او ته وایې چې شکیب زما همسایه دی ولې نه راځي، ولې غل نه وهي. ستا په کور حمله شوې، ته یې باید وساتې. زما په کور حمله نه ده شوې. پس پښتونستان د هغه پښتنو ده چې پکې اوسیږي، د پښتونستان خاوره د هغه پښتنو ده چې پکې ژوند کوي. مونږ ولې په پښتونستان غږیږو؟ چون دوی خپل هویت په پاکستان خرڅ کړ او دا شرم ده. او بیرته دا پاکستان دوی ته حتی مساوي حقوق هم نه ورکوي. دا ظلم ده. بنان تاسو باید په خپله خاوره کې خپل صلاحیت ترلاسه کوي. ټول هدف هم دا دی. او که بیا هم داسې یو بحث مو په دې کې کړی د دې خبرو په منځ کې چې ځینې ملګري خفه شوي، زه د هغو نه بخښنه غواړم. تل خوشحاله اوسئ، تل آباده اوسئ، په ځانونو باندې پام کوئ. سیاست خو به همیشه ژوند لنډ دی، یو بل باندې پام کوئ، یو بل ته دعاګانې کوئ او د یو بل نه چې دی تاسو یو بل سره خوشحاله اوسئ. بحث په دې نیت وکئ چې تاسو یو بل سره خپلې نظریې شریکې کوئ او یو حقیقت ته ورسیږئ. ځکه زه وایم که چیرته مانه هر پښتون خفه شوی، که چیرته مانه په بحث کې د پښتونخوا کوم ملګری خفه شوی، که چیرته مانه په بحث کې زما افغان کوم یو خفه شوی، زه ټولو نه بخښنه غواړم. په ځان پام کوئ. ښه وخت ولرئ. ښې چارې. خدای پامان.